السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا نهم ټولګي ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې جوړ او روغ بایاست. د دیني ښوونې ننني درس ته درته راغلاست وایم. د درس عنوان مو دوه مخې ده. راځئ په درس باندې پیل کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو شاګردانو، د نن د درس عنوان مو دوه مخې ده. مخکې د دې چې د دوه مخې درس شروع کو نو پکار ده چې دوه مخې وپېژنو. دوه مخې لکه د نامه څخه چې معلومیږي هغه چاته ویل کیږي چې په دوه مخه دوه رنګه دوه ډوله باندې ژوند کوي. یعنی دا چې هغه حقیقي څیره هغه د اصلیت دا نه معلوموي او په دې کې د ګټه ده. یو کس ته په یوه ډول په یوه څهره کې په یوه رنګ کې ځان ښکاره کوي او بل کس ته په بله څهره او په بل رنګ کې ځان ښکاره کوي. دغه دوه مخې ده. موږ په عامه اصطلاح کې منافقت هم ورته وایو، یا که لږه د خبره واضح کړو موږ شیطانت هم ورته وایو چې پلانکی سړی داسې شیطان دی د خلکو تر مابین خبر راوړي او راوړي. دغه دوه مخې ده. د دې په اړه سرور کائنات صلی الله علیه وسلم څه وایي؟ حدیث شریف دی عن ابي هريره رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجدون شر الناس يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه متفق عليه. د دې حدیث روایت امام بخاری او امام مسلم دواړو کړی دي. د حدیث شریف معنا څه ډول ده؟ حضرت ابي هريره رضی الله عنه فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ول تاسو به د قیامت په ورځ تر ټولو بد سړی هغه پیدا کی، یا د قیامت په ورځ به تر ټولو بد سړی هغه څوک وي تاسو به پیدا کی و به ویني چې هغه دوه مخې وي. یعنی دا چې د قیامت په ورځ په ټولو انسانانو کې هغه بدترین انسان پیغمبر علیه السلام وایي دوه مخې. وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې خبرې ښه تفصیل کوي چې کسان ورباندې پوه شي. ورته وایي الذي یأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. پیغمبر اسلام ورته وایي هغه دوه مخې در یادوم چې دغو خلکو ته په یوه رنګ په یوه خبره او په یوه څیره کې راځي او هغه نورو خلکو ته په بل رنګ په بله ژبه او په بله څیره کې راځي. یعنی دا چې حقیقت یې نه یوې ډلې ته معلومیږي نه بلې ډلې ته. هغه حقیقي څیره یې نه دا ډله پیژني نه هغه ډله پیژني، بلکې دی هم د دې ډلې دپاره هم یو تکتیک جوړوي، یو مخ جوړوي، یو ډول جوړوي او دا بلې ډلې دپاره هم جوړوي. راځو په دویم قدم کې د حدیث شریف حکمت ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولی دا دوه مخی انسان یا دا شیطانت کوونکی انسان دا په ټولو انسانانو کې بد بللی دی؟ څه وجه ده؟ ګرانو شاګردانو، د اسلام مبارک دین مخکې مو ویل چې د اتحاد دین دی، د اسلام دین د پاکی دین دی، د ورورګلوۍ دین دی، د محبت دین دی، د دوستی دین دی او په عموم کې د یووالي دین دی، د مینې او د محبت دین دی. دغه عمل چې پیغمبر علیه السلام په دې حدیث مبارک کې موږ ته راوښول چې دوه مخې ده، دا د انساني ټولنو، کورنیو او انسانانو تر مابین واټن راولي یا فاصله پیدا کوي. یا که په عام اصطلاح درته ووایم د دوه کورنیو د دوه انسانانو تر مابین بدبینی راولي، د دوی تر مابین جلاوالی او پریکون راولي، د دوی تر مابین خوابدي راولي. نو ځکه پیغمبر علیه السلام منع ځینې کړې ده. او د دې سره سره هغه انسان چې منافق وي، هغه انسان چې دوه مخې وي، دا دوه مخې د هغه نیمګړتیا او عیبونو هغه تربیه او تعلیم دا څرګندوي. نو پیغمبر علیه السلام ځکه دغه ذی الوجهین یا د دوه مخې انسان په ټولو انسانانو کې بد بللی دی چې د یو ډیر بد عمل تر سره کوي. هغه دا عمل دی چې د خلکو، د کورنیو، د انسانانو تر مابین دشمنی، کرکه، نفرت او نور مشکلات ایجادوي.
په دریم قدم کې راځو د حدیث شریف ګټو ته. دا حدیث شریف هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیرو احادیث په ډول په توګه ګڼ شمېر ګټې لري، ډېر پیغامونه لري، خو خلاصه څو پیغامه او څو ګټې موږ د دې حدیث شریف څخه رااخلو. یوه خبره ده چې د قیامت په ورځ تر ټولو بد کس ذی الوجهین دی. د دې حدیث شریف څخه موږ ته دا ګټه په لاس رااله چې د قیامت په ورځ تر ټولو بد کس دا ذی الوجهین دی، او الله جل جلاله پیغمبر علیه السلام دا کس ډیر بد بللی دی، ځکه دا یو داسې کس دی چې د هرې ډلې دپاره یا د هر چا دپاره مختلف مخ اغوندي، مختلف شکل جوړي، مختلفه ژبه چې کوي اړوي تر څو دی خپله ګټه وکړي، خپل هدف ته ځان ورسوي او په ټولنه کې فساد خپور کړي، مشکلات جوړ کړي. نو ځکه الله جل جلاله دا کس بد بللی دی. دوهمه ګټه د حدیث شریف دا ده چې دوه مخي دا نفاق او دوکه ده. هغه انسان چې دوه مخي وي که څه هم دی خلکو ته ځان په ډیر ښایسته شکل سره معرفي کوي، ځان خلکو ته د هغوی په دوست سره، د هغوی په خواخوږي سره او د هغوی په همکار سره معرفي کوي، او دا دی د ځان دپاره کامیابي بولي، دا دی د ځان دپاره لاسته راوړنه بولي، خو حقیقت دا دی چې دا اصلا یو دوکه ده، دا یو چل دی. دغه دوکه او چل دغه کس باید موږ د ښه سړي په ډول ونه پیژنو، د همکار انسان په ډول یې ونه پیژنو، بلکې د یو دوکه باز، د یو چلباز، د یو خطا ایستونکي، د یو بدپوزه انسان په توګه باید وپیژنو او خپل ځانونه ورڅخه خلاص کړو. درېیمه ګټه د حدیث شریف دا ده مسلمان باید جرأت ولري چې د دواړو ډلو خطاګانې وروښيي. داسې مسلمان باید داسې نه وي چې یوه کس ته هم د هغه صفت کوي، دا جرأت نه لري چې د هغه نیمګړتیا وروښيي، هسې ژوند تېروي، هسې ځان چلوي، وایي ځه زما یې په څه، او بل کس ته هم دغسې بهانې لټوي، دغسې غوړمالي ورسره کوي، دغسې د ده خبرې ټولې تاییدوي او هغه د ده نیمګړتیاوې نه ورښيي. دا خو د یوې خوا د مسلمان صفت نه دی، او د بلې خوا څخه که دی د موقتي ګزاره د ځان غواړي چې نن مې ګزاره کېږي سبا مې ګزاره کېږي، بالاخره دی د ضلالت سره مخ کېږي. که دی غواړي چې ځان د ضلالت څخه خلاص کړي او په ټولنه کې د یو وړ شخص په ډول د څرګند سي او غواړي چې ټولنه د ده ګټه وویني، د ټولنې ته ګټور تمام سي، نو باید په جرأتمندانه ډول په ډیر جرأت سره هر چاته هغه نیمګړتیاوې وروښيي. البته هغه نیمګړتیاوې خطاوې باید په پټه په حکمت سره وروښيي، ځکه د خلکو په مخ کې که ته یو چاته د هغه نیمګړتیاوې وروښیې، د هغه عیبونه ورښکاره کوې، طبیعي خبره ده چې پر هغه باندې بد اثر کوي، اصلاح کېږي، خو نه د دې پر ځای چې اصلاح سي نور تاوان کوي. نو جرأت باید سړی ولري، خو دغه جرأت دغه وینا باید په حکمت سره وي. او د دې حدیث شریف وروستۍ ګټه دا ده چې د غوړمالانو انسانانو څخه ځان ساتل. هغه خلک چې تاسې په پوهېږئ چې دا مداحان دي، غوړمالان دي، زما حقیقي دوست نه دی، او هغه څه چې دی ما ته وایي دا حقیقت نه دی، فقط زما د خوشحاله کولو دپاره وایي. نو د دې سړي څخه ځکه ځان باید وساتل شي چې دا سړی د باور نه دی. نن چې ستا سره دوستي کوي د مادیاتو په وجه کوي، د ګټو په وجه کوي، سبا چې د بل کس سره دوستي کوي د مادیاتو په وجه کوي. کله چې ته دی له ځان څخه بیل کې پر ده باندې هغه مادیات ودرې، شی ورنه کې، دی ستا په وجود کې ستا په څنګ کې ګټه ونه ویني، نو دغه سړی چې نن مخامخ ستا صفت کوي، دا سړی بیا ستا غیبت کوي، ستا بد وایي، نو د دغسې خلکو څخه ځان ساتل پکار دي. ګرانو شاګردانو، د دوه مخي درس په نتیجه کې باید ووایو چې مسلمان باید د دغه بد عمل څخه چې پیغمبر علیه السلام د قیامت په ورځ تر ټولو بد بللی دي په کلکه ځان وساتو، او که چیرې په یو کس کې موږ دغه عمل ووینو، هغه باید په پټه د ملګرو څخه جلا کړو، د حدیث شریف په معنا یې پوه کړو او دا ورته ووایو چې دا ستا سره بد عمل دی. تر بیا چې د همدې درس له لارې ستاسو خدمت ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او مهربان رب سپارم. پاته وخت په خیر، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.